په هیواد کې د درملو جوړولو شرکت اویسن فارما د رامنځته کېدو شلمې کلیزې په لمانځغونډه کې ګډون کوونکو له کورنیو تولیداتو څخه په ملاتړ ټینګار وکړ او له نورو سوداګرو یې هم وغوښتل چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. باید د داخلي تولیداتو حمایت وشي. حمایت لکه څنګه چې دولت حمایت کوي، ولس خلک هم باید داسې حمایت وکړي. هغه حمایت یې دا دی چې د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. از پیش از او دوستا تاجرها خواهش میکنیم که بیاین در وطن خود سرمایه گذاری کنند، ایجاد زمینه اشتغال زایی را ایجاد بکنند، وطن خود اقتصادش رشد بدن. په دغه غونډه کې ځینو نورو ګډون کوونکو اسلامي امارت په هیواد کې د صنعت سکتور څخه د ملاتړ په برخه کې بېساری وباله چې ورسره هیواد د کورني تولیداتو له امله په ګڼو برخو کې په ځان بسیا شوی دی. تقریبا 3 سال بیش از صدها فابریکه در به خاطر تولید مواد ارتزاقی، مواد ضروری اولیه، ادویه و سایر بخشا البته با وجود آمده، تشکیل شده و با فعالیت عملی آغاز کرده. از جمله بیش از 80 فابریکه تولیدی در بخش ادویه سازی تولیدات وطن در کشور ما فعالیت میکنه امروز که تقریبا 40% ضرورات اولیه مصرف ادویه را اینمی تکمیل میکنه. هنوز تولیدات ما متضرر از واردات هست، با وجودی که در بخش‌های مختلف، در سکتورهای مختلف امروز ما در افغانستان به خودکفایی رسیدیم. مقام ولایت بلخ امارت اسلامی افغانستان در پالی سرمایه‌گذار است. اگر در هر نقطه افغانستان شما بخواید سرمایه‌گذاری که بدون تشویش، سابق تشویش امنیت داشتین، حالا تشویش امنیت نیست. اویسن فارما د درملو جوړولو شرکت په 1483 لمریز کال کې په هرات ولایت کې جوړ شو. ویل کېږي چې دغه شرکت اوس مهال څه باندې 100 قلمه درمل تولید او بازار ته وړاندې کوي.